مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ چې راشي پلار د زوی نه پلار جدا کړي مرګ چې راشي پلار د زوی نه پلار جدا کړي ترینا بچی جدا کوي څنګه خندا وکړم ترینا بچی جدا کوي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ د مور پلار سره بچی پغې کې راشي ورتا مرګ د مور پلار سره بچی پغې کې راشي ورتا مرګ نه خیال د چا ساتي څنګه خندا وکړم مرګ نه خیال د چا ساتي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ حسب او د نسب خبر نه پیژني مرګ حسب او د نسب خبر نه پیژني مرګ هر سوچ با کوي څنګه خندا وکړم مرګ هر سوچ با کوي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم مرګ بخامخ راځي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم یو ورځ به جهنم وړي څنګه خندا وکړم قلم وهل وزیر جان شاعر د زړه وینا کې قلم وهل وزیر جان شاعر د زړه وینا کې خنجر غمجن اشعار لیکي څنګه خندا وکړم غمجن اشعار
تے جہان وڑی سنگا خندا وکلما مرگے بخا مخارازی سنگا خندا وکلما مرگے بخا مخارازی سنگا خندا وکلما یو رز بم تے جہان وڑی سنگا خندا وکلما یو رز بم تے جہان وڑی سنگا خندا وکلما आवाज बुलंद कोई पर डेरे मीना जनाब ज़ीनतुल्लाह फाइज शायर दिलगर ग्रान और मुहतरम रोल वजीर जहान शिनवाई और फरमाइश करे गए शेर रहमान रिकॉर्डिंग अल-हाफिज इस्लामिक स्टूडियो पेशावर वस्सलाम।